سلامونه دوستانو، انشاءالله سروغ جوړ بایسته. ښه راغلاست د حسابې دویمې ویډیو ته. دوستانو په دغه ویډیو کې یو زه در وښیم چې څنګه کولی شو د حسابې څخه خپل موبایل شمېرې ته ایزي لوډ وکړو او همداسې د یو حسابې نمبر څخه بل حسابې ته پیسې په کومه طریق باندې لیږل کیږي. دغه طریقه درته په دغه ویډیو کې ښیمه. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چېرته نوي یاست زموږ ویډیو په لومړي ځل ګورئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم د نورو دوستانو سره شیر کړئ. راځو دوستانو د ویډیو په طرف. کله مو چې دوستانو اکاونټ راخلاص کو، حسابې اپلیکیشن مو راخلاص کو، ستاسو اکاونټ باید په حسابې اپلیکیشن کې جوړ وي، یا مو په نمبر جوړ کړی وي یا هم په برېښنالیک باندې. کله مو چې اکاونټ جوړ کو باید ستاسو اکاونټ ویریفای وي. ویریفای طریقه مې په تېره ویډیو کې هم درښودلې وه چې تاسو کله سیټینګ ته راشئ، بیا راشئ په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. د ستاسو پروفایل باید دغسې ویریفای شوی وي، لکه دلته چې ماته لیکلي دي ویریفایډ، تاسو ته هم باید ویریفایډ لیکلي وي. دا ټول اسناد او دا ټول شواهد تاسو باید ورته لیږلي اوسي. کله مو چې دغه اکاونټ ویریفای شي تاسو بیا کولی شئ د حسابې څخه پوره استفاده وکړئ، یعنې هر څه تاسو کولی شئ په حسابې کې ترسره کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ خپل نمبر ته ایزي لوډ وکړئ، نو ستاسو په حسابې کې باید پیسې وي. بیا به راشئ په دغه سینډ باندې به ورته کلیک وکړئ، په پښتو کې به یې لیږل لیکلي وي. کله چې دوستانو دلته راغلی په دغه ریچارج ان بیلز کې په دغه دویم اپشن باندې په ټاپ اپ چې لیکلی دی دلته به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو دلته به مقدار ورته ولیکئ د پیسو. د 25 پیسو څخه کمې نه لیږل کېږي، زیات چې هر څومره وي مشکل نه لري لیږل کېږي. دلته به خپل پیسو مقدار ولیکئ، دلته به هغه شمېره ولیکئ چې تاسو غواړئ پیسې ورته ولېږئ. زه راځم خپله شمېره ورته لیکمه. تاسو چې کله خپله شمېره ورته ولیکله دوستانو بیا به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ، بیا به په یس باندې کلیک وکړئ. تاسو څخه یو پین کوډ غواړي، هغه پین کوډ به ورکړئ، خپل د اکاونټ پین کوډ. کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ یو پین کوډ درڅخه غواړي چې دغه ستاسو پین کوډ شو، تاسو به یو پین کوډ ورته ورکوئ، لاندې به یې کنفرم کوئ. همغه ستاسو پین کوډ چې هغه باید تاسو سره یاد وي. که چېرته هغه نه وي یا تاسو نشئ کولی پیسې ولېږئ یا هم ایزي لوډ وکړئ یا هم داسې نور کارونه پرې وکړئ، نو هغه پین کوډ باید تاسو همیشه درسره یاد وي. ښه دوستانو زه یس باندې کلیک نه کوم ځکه چې زه نه غواړم پیسې ولېږم. نو که تاسو غواړئ یس باندې کلیک وکړئ او بیا خپل پین کوډ ورکړئ، کنفرم باندې کلیک وکړئ، ستاسو پیسې لیږل کېږي. تاسو وګورئ دوستانو ټرانزیکشنز، دلته وګورئ دوستانو، دلته ټول تاسو ته ښکاري هماغه کوم موبایل ته مو چې څومره پیسې لیږلي دي هغه ټولې دلته ښکاري دوستانو. هغه ټوله تاریخچه دوستانو دلته ښکاري چې څه وخت موږ څومره پیسې لیږلي، کوم نمبر ته مو لیږلي دي. لکه تېره ورځ چې ما 25 افغانۍ خپل نمبر ته ولېږلې. تاسو کولی شئ دغه بیل د دې ځای څخه یې ډاونلوډ هم کړئ. په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، په یس باندې کلیک وکړئ او بیا هم په اوکې باندې کلیک وکړئ. دا بیل ستاسو سره ډاونلوډ شو. تاسو راشئ ګالري ته، تاسو کولی شئ دغه بیل یو چاته په وټساپ باندې هم ولېږئ. تاسو وګورئ دوستانو موږ سره دا بیل کاپي شو او موږ کولی شو یو چاته یې په وټساپ باندې ولېږو د ثبوت لپاره. او همداسې وګورئ دوستانو نورې موږ څومره پیسې لیږلي دي دا ټول تاسو کولی شئ دلته یې وګورئ. ښه دوستانو اوس راځو دې ته چې څنګه کولی شو د حسابې څخه بل حسابې اکاونټ ته پیسې ولېږو. بیا به هم راشئ دوستانو په همدغه سینډ یا پښتو کې به یې لیکلي وي لیږل، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه منی ټرانسفر باندې، دلته به تاسو په دې حسابې باندې کلیک وکړئ ځکه چې موږ د یو حسابې اکاونټ څخه بل حسابې ته پیسې لیږو. بیا به راشئ په دغه لومړي سر کې لکه څنګه چې مخکې موږ لیکل همغسې به تاسو دلته د پیسو مقدار ولیکئ. مثال د خبرې زه 3000 لیکم او بیا به راشئ دلته ریسیور به ورته انتخاب کړئ. ریسیور تاسو چاته پیسې لیږئ؟ حسابې پول، معنی که چېرته په نمبر باندې حسابې جوړ کړي وي دا ورته انتخاب کړئ. حسابې ایمیل، که چېرته هغوی په حسابې ایمیل باندې جوړ کړي وي تاسو کولی شئ دا ورته انتخاب کړئ، بیا لاندې خپل ایمیل ورته ولیکئ. که چېرته تاسو غواړئ چې حسابې والټ نمبر د هغوی څخه واخلئ، که چېرته د هغوی د حسابې والټ نمبر تاسو سره وي، لکه وګورئ دوستانو دلته یې ماته لیکلي دي حسابې والټ 486. دې باندې کله تاسو دوستانو کلیک وکړئ دلته تاسو حسابې والټ نمبر دی 488 دا زموږ د حسابې نمبر دی. تاسو کولی شئ که چېرته د یو چا د حسابې د والټ نمبر تاسو سره یاد وي تاسو کولی شئ حسابې والټ نمبر ورته انتخاب کړئ او په همغه نمبر باندې هغوی ته پیسې ولېږئ. او که چېرته تاسو غواړئ په کیو آر کوډ باندې یعنې د هغوی کیو آر کوډ سکن کړئ او بیا ورته ورولېږئ نو تاسو به دا ورته انتخاب کړئ. بیا که چېرته غواړئ حسابې فرینډس کوم فرینډ مو وي
هغه کولی شئ دلته انتخاب کړئ او بیا راشئ خپل فرینډ ورته انتخاب کړئ. مثال زه پرویز او یا هم دوست محمد چې هر یو زه کولی شم دوی دواړو ته د همدغې طریقه پیسې ولېږم. خو زه راځم حساب پې پون ورته انتخابوم ځکه ډېری دوستان په حساب پې کې د موبایل په نمبر باندې اکاونټ جوړوي. بیا به راشئ دلته به همغه نمبر ورته ولیکئ چې تاسو کوم نمبر ته پیسې لیږل غواړئ. دا نمبر مو چې کله ولیږو دوستانو بیا دا انابل اتوماتیک پیمنټ دغه دوستانو دغه په اړه تاسو معلومات درکړم. انابل اتوماتیک پیمنټ دا په دې معنی چې هر وخت تاسو غواړئ اتومات هغوی ته پیسې ولېږل شي. کله چې تاسو اکاونټ کې پیسې وي یعنې زه غواړم دغه نمبر ته هره ورځ د میاشتې په څویمه ورځ باندې اوله ورځ باندې دویمه دریمه تر دېرشمه پورې په کومه ورځ باندې پیسې ورته په اتومات ډول ولېږل شي هغه دلته ورته انتخابېږي. خو تاسو دا همیش باید غیر فعال وکړئ. بیا هم چې دا ورته فعال کړو یا غیر فعال کړو هغه ستاسو خپله خوښه ده. بیا به راشئ په دې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ، یس باندې به کلیک وکړئ، خپل پین کوډ به ورکړئ، کنفرم به یې کړئ او ستاسو پیسې ټرانسفر کېږي. زه یې نه کومه ځکه زه یې نه لیږم. خو تاسو کوتلی شئ دوستانو چې دلته ما څومره پیسې ترلاسه کړې مې دي یا مې هم لیږلي دي هغه ټول تاسو دلته کتلی شئ. څه وګورئ دوستانې 3000 روپۍ ما لیږلي دي، بیا مې 3000 روپۍ د هغې څخه مخکې ما ریسیو کړي یعنې ترلاسه کړي مې دي. همداسې ټولې پیسې تاسو دلته کتلی شئ دوستانو چې څومره پیسې ما لیږلي دي او څومره ما ترلاسه کړي دي. حساب پې اکاونټ ته مې ډیپازټ کړی او ویډرا مې کړي دي یعنې ویستلي مې دي ترې او خپل حساب پې اکاونټ ته مې جمع کړي دي. دا ټول تاسو دلته کتلی شئ دوستانو یعنې دا زموږ ټرانزیکشنونه دي هغه هسټري موږ ته ښیي. ښه دوستانو په دغو طریقو سره موږ کولی شو هم خپل موبایل نمبر ته یا خپل موبایل شمیرې ته ایزولوټ هم وکړو او همداسې کولی شو د یو حساب پې څخه بل حساب پې ته پیسې ولېږو. نو هیله مند یم دوستانو ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که چېرته غواړئ دوستانو دغسې نورې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړم او همداسې نور هغه معلومات تاسو سره شریک کړم چې په هغې باندې موږ کولی شو په اسانۍ سره خپل آنلاین کارونه سرته ورسوو. نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. د اوس لپاره ښه وخت. الله حافظ.